موږ د ارتقاء ظرفیت په بخش کې یو ډیر غني نصاب لرو. نصاب تر ټولو مخکې زموږ د انسټیټیوټ چې کوم استادان دي هغوی سره له دې چې په اداره او مدیریت کې دکتوراوې کړي دي، له هغه څخه وروسته یې 20-30 کلونه په همدغه بخش کې تجربه لري. هغوی د ټول افغانستان په سطحه د ادارې د زده کړې لپاره یو نصاب ترتیب کړی. دا نصاب بیا د مشرتابه مقام سره شریک سو چې هلته تقریبا پوره 1.5 کال پر دې باندې کار وسو. هلته امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله په خپله نقطه په نقطه، ټکی په ټکی دغه ټول نصاب تر نظر تیر کړي او دغه نصاب ته یې لا ښکلا ور وبخښله. نصاب کې د اسلامي سیاسي نظام او د اسلام له نظره د ادارې او د مدیریت په هغه کې نور داسې مواد ور اضافه کړلو چې دغه نصاب یې نور هم قوي او محکم کړي. نو بیا په هغه نصاب کې موږ 2 بخشو، یعنې یو هغه کسان چې هغه د ادارې په رأس کې دي، د هغوی لپاره موږ د رهبرۍ، د تصمیم نیونې، د جلسې جوړونې او همدا رقم ته د غوره مدیریت لپاره دغه لرو، برنامې لرو. او سره په څنګ کې کوم چې د ادارې هغه کسان چې د ادارې په رأس کې نه دي، تخنیکي کسان دي، د هغوی لپاره بیا موږ په نورو بخشونو کې د راپور جوړونه ده، ورسره په څنګ کې د ادارې او د مدیریت اساسات دي او همداشان د وخت مدیریت ته. تقریبا دغه ټول عنوانونه تر 14 پورې رسیږي چې موږ دغه ادارې د اړوند ادارې د نیاسنجۍ څخه وروسته په هره اداره کې موږ وګورو چې په دغه اداره کې مثلا یوه اداره ده، د هغوی مراجعین ډېر دي، د هغوی کار زیات ده. هلته موږ د وخت مدیریت په بخش کې موږ هغوی ته زده کړیزه برنامه تیاروو. یو اداره ده موږ وګورو د هغې کارمندان له اداري پروسو سره بلد نه دي، بیا هغو لپاره موږ د ادارې او د مدیریت برنامه. یو اداره په پلان جوړونه کې، په ګزارش ورکونه کې مشکلات لري، بیا موږ هغوی ته په همغه بخش کې زده کړیزې برنامه. په ځینو بخشونو کې تخصصي کارونه دي، د تخصصي کارونو په برخه کې هم تاسو دغه د ظرفیت لوړونې ورکشاپونه او سیمینارونه دایروئ؟ ستوري صاحب محترم، د ارتقاء ظرفیت په بخش کې زموږ د کار ساحه محدوده ده. هغه نصاب چې موږ ته له مرکز څخه او د مشرتابه له مقام څخه راتوشیح شوی، همغه زموږ مسؤلیت دی چې هغه تر کارمندانو پورې ورسوو. هغه یو محدود معلوم نصاب ده، مشخص نصاب ده، د همغه په رڼا کې موږ زده کړیزې برخه عمومي ده چې هغه تر ادارې او د مدیریت اساسات دي چې هره موږ تاسې وګورو هر ریاست یو اداره ده، همغه په هر ریاست کې دې ته اړتیا ده چې د هغې کارمندان اداره زده کړي، مدیریت زده کړي. اداره څه ته وایي، مدیریت څه ته وایي، مدیر څوک ده، د یوې ادارې د یو ځانګړتیاوې څه دي، د یو مدیر لپاره اوصاف څه دي چې هغه یې خپل کړي.